په خیر راغلی زمونږ د کلي ټرمپ کاکا وسادر ماما په کول خو دې ماشاءالله تک سپین په سر کړی دی ښه د چترالیانو والا څنګه چلې دا سټ دې په سټ کې ننوتی شي چې پیت او خړیت پړیت ولاړې څنګه یې صحت دې څنګه دی یاره جان راسې مبین خانه پس کې ډېرې مه وله داسې په ادب باندې غږېږه خپل نوم ښایسته نوم لرمه محمود خانه ټکزی راته ویه مشر سړی یم د تا نه مشر یم 50 کاله درنه مشر یم وګوره ستا خو ږیره توره ده او زما د بریتونه هم سپین شوي دي نو لږ په احترام غږېږه جان راسې مبین خانه پس کې ډېرې مه وله ولې تا ته د تیزونو اجازت شته ته به تیزونه ولې او موږ به پس کې نه ولو دا له کوم قانون او کوم انصاف شو ټول عمر هم بېانصافي کړې دي د غریبو خلکو سره د عامو خلکو سره دلته د تیزونو او د پسکو په منځ کې مې انصاف نه کوې وسادره ماما زموږ د ټولې نه رښته د کلي ټرمپ کاکا یاره جان لاسې مبین خانه لږ په ادب باندې غږېږه په خلکو باندې د دروغو ټاپې لګې نه ما ته ووایه چې ما چېرته تیزونه اچولي دي ورځې تا ته تیزن ښکارمه هلکه عمران خان دا پوه که که ناسې په دروغو ټاپې په ما باندې لګوي مشر سړی یم او داسې خبرې دا کوي و عمران خانه په موږ باندې ګرانه او پروت په جیل کې ته خو ورته څه ووایه که نه یاره سادر ماما زه به پکې څه ووایم نو خو ستا دا خبرې د پسکونو او د تیزونو دي که نه یو خواته وې چې پاکستانیان خپله مور او خور په پیسو باندې م خرڅوي او بل خواته وې چې زه پاکستانی یم لکه چې هغه پاکستانی ته یې چې دا کارونه کوي و سادر ماما موږ د خلکو ته پاتې راوستي یو که نه موږ به پکې اوس څه ویو شرمېدلو شرمونو کارونه کوي نو یاره عمران خانه په موږ ټولو باندې ګرانه او د پاکستان دپاره پریشانه خبره داسې ده که نه چې بس څه وکړمه خدای پاک داسې خوله راکړې ده د خولې نه مې خبرې وځي دا خوله مې سوری ده که نه بس بعضې وخت کې نه ښایسته خبرې وځي او بعضې وخت کې نه خرابې خبرې وځي نو موږ څه وکړو هلکه منظور خانه ته خو پکې څه ووایه که نه د جلالالدین ته ووایه چې داسې خبرې ما پسې نه کوي مه کوه جلال صاحب مه کوه جلال صاحب ګناه لري ګناه خبره داسې ده چې مشر سړی دی خیر دې پسې خبرې مه کوه خیر یو کال 2 کاله به نور هم ژوندی به سړی دنیا ته به لاړ شي خپل حساب کتاب به ورکړي ته چل دی چې مشر سړی ته ورپسې خپله دنیا او آخرت پرې مه خرابوه جانا صاحب خیر خبرې ورپسې مه کوه که سادر محمد دی او که زموږ د کلي ټرمپ کاکا دی بلکل د ټرمپ کاکا خو ښکاري ماشاءالله که دا برېت یې وواله مکمل زموږ د کلي ټرمپ دی ټرمپ خو هغه بېکاره ټرمپ دی موږ څه وکړو نو جانا صاحب خدای پاک راته په نصیب کړی دی نو یاره منظور خانه دا خو به معاف کړمه دا سادر ماما خو تا سره مې حساب کتاب پاتې دی تا چې په 11 اکتوبر باندې 1 میلیون پښتانه راغونډ کړي ول او د دې پتلونونو والا ته دې یو 2 میاشتې وخت ورکړی ولو هغې باندې خو م ټیم واوښتو که نه او هغه لنډې دې مو پسې راوچتې کړې ولې نو ستا خو م د هغې خبرې معلومات ونه شو که نه موږ د په افغانستان کې په انتظار یو چې جنګ به وکړي یاره جنرال صاحب نو جنرال صاحب په مخ باندې دې غټه ګیره راغله نه مشر سړی ولې په خبره پوه نه شولې داسې چل دی که نه چې جنګ خوندران کوي او بلوچان کوي خبره دې ده که نه چې موږ ته ښودل ده چې چا ته م وویل چې راځه جنګ ته لاړ شو نو زه ټیک ټاک ته کښېنم چې مبارزه وکړم او فیسبوک ته کښېنم مبارزه وکړم نو ما سره خو داسې خلک نشته که نه په یو تن باندې به زه څه وکړم چا سره به جنګېږم نو ما سره خو د جنګ خلک نشته که نه و جنرال صاحب ته ولې نه پوهېږې او هغه شاته مې چې ولاړې دا سرې خولۍ والا ایمل ولي خبرې کوې ډبل کړي راځه چې جنګ وکړو که نه منظور خانه په ما باندې اوازونه مه کوه زه مې خرو ته ګیا ورکوم ما خره ساتل وي زما د خرو سره ژوند دی دی چل دی که نه چې زه په دې شیانو کې نه یم ما په دې کې مه راکش کوئ دی چل دی که نه چې زه خپل خره سروم او خرو ته مې ګیا ورکوم تاسو په دې شیانو کې خبرې کوئ ما پکې مه راکش کوئ ښه جنرال صاحب بس ته فیصله وکړه چې دې خلکو باندې جنګ کېږي ته په خپله انصاف وکړه ځان سره لږ په دې ګریوان کې ځان ته ګوره که ګریوان کې نه ګورې دې لمنه کې دې ګوره که دې لمنه کې نه ګورې په پرتوګ کې نه رښتیا په ګریوان کې دې بیا وګوره نو په دې خلکو باندې جنګونه کېږي منظور خانه ته رښتیا وې ولا دې خلکو باندې جنګ نه کېږي زه په جیل کې خوسا شوم او روش شوم او دا خلک ما پسې جیل ته نه راځي یاره عمران خانه د پاکستان دپاره پریشانه په همدې جیل کې صحیح د باندې راونوځي باندې خلک چې یې د انسانانو په جامه کې خر ګرځي خراب د خرو سره مې ژوند د عمران خان صاحب بهر راونوځي هماغه جیل درته ښه دی که نو اوسني مازغه خو به دې حرامي که نه و جنرال صاحب ته خو په کور په سر کړی دی که نه اوس تا له به موږ څه ویو دغسې ته م راپسې خبرې کې دغسې حالتونه دي نو یاره منظور خانه مه وبخه زه غلط ومه ما بس خبره غلطه کړې ده زه پوه شم په خبرو باندې ما چې بس د باچاخان بابا نوسۍ دی او انقلابي خولۍ م په سر کړې ده په لږه توره به پکې نو داسې چل دی که نه موږ څه وکړو موږ خبر نه موږ خو د لرې نه تاسو ګورو په ټي وي کې په فیسبوک کې په ټیک ټاک کې نو به دا ډیلا کې میلا کې ولې ټیک ټاک کې جوړې نه موږ کېدای شي دغسې د خبرو کې عملي کار به همدلته سي نو و منظور خانه موږ به درته راځو د هغې خوا نه حتی جنګ شروع کړې موږ راځو درک دی او که نه جان ناصر مبین خانه یو خواته ډانګ دی او بل خواته سادر ماما دی نو ته په خپله ځان سره فیصله وکړه چې په دې خلکو باندې جنګ کېږي نو ما هم به ځان غلی شولی یم چې کله جنګ شروع شو بیا به ګورو ځان به راګرم کړو له معامله ګرمه شوې نه ده یاره بلوچان به مني په سرو کال چې دی که نه جنګ کې نښتي دي دغسې خلک و دغسې ناراضه زما په کار دي خو بلوچستان د ما نه پرېږدي ما باندې چې دی که نه به بندیز لګولی دی او کور ته راپسې ټرک لیټر رالېږلی دی چې د کور نه به نه وځي یاره منظور خانه به دغه ټرک لیټر یې موږ پسې م رالېږي که نه چې غلطه خبر ونه کړي او زموږ خلاف باندې خبره ونه کړي دا ټرک لیټر یې موږ پسې م رالېږي موږ مجبوره یو که نه زه خو سپین ږیره یم نه رښتیا سپین بریته یم نو زه به څه وکړم زما خو ږیره م نشته صرف برېت مې پرېښي دي او سپین بریته یم او زه پکې ما معاف کړي خیر کله جنګ شروع شو که نه یو ډنګ به راوالم او چوکیداري به زه ستاسو کومه بل کار خو د مخانه نه کېږي یاره هغه د چوکیداري یقین مې در باندې نه راځي سادر ماما زموږ د کلي ټرمپ
काका त्याची चल देखने चाहिए मैं यकीन राज की रे चौकीदार के रिचार्ज बुना हुआ है वसादर मामा गडशा गडाशा गडशा गडाशा गडशा गडाशा गडशा